د کرکټ نړیواله ټرافي د درې ورځني سفر په موخه د افغانستان پلازمینې کابل ته راوړل شوه. ټرافي کابل ته د رارسېدو سره سم د هیواوالو چارواکو او د رسنیو له تود هرکلی سره مخ شوه. د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د کرکټ لوبغاړو ته وویل د کرکټ نړیوال جام 2 ځله په دوري ډول افغانستان ته راوړل شو او هیله ده چې دا ځل به یې په خپلو کارنامو دوامداره راوړی. د کابل وروسته جام د نندارې لپاره به په بامیان، هرات او قندهار ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي.